السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. فرانسوي ژبه څنګه زده کړو؟ ډیر کسان دا پوښتنه کوي چې فرانسوي ژبه څنګه زده کړو، یا د فرانسوي ژبې زده کولو کوم اسانه طریقه شته؟ تاسو کولی شئ چې په مختلفو طریقو فرانسوي ژبه زده کړئ. مکتب ته لاړ شئ یا یوټیوب کې آنلاین درسونه وګورئ. په دې باندې مې مخکې یو ویډیو جوړ کړی دی. که چیرې هغه ویډیو مو نه وي لیدلی نو تاسو کولی شئ چې په آی بټن کې لینک ورکوم، هلته وګورئ، یا ډسکرپشن کې د هغه ویډیو لینک ورکوم او هلته هغه ویډیو وګورئ. د فلمونو او سریالونو په واسطه تاسو هم کولی شئ چې فرانسوي ژبه زده کړئ. فلمونه او سریالونه وګورئ، ورته غوږ ونیسئ، هغه چې کله خبرې کوي ښه په دقت سره واورئ، ستاسو اوریدل ورسره ښه کیږي، او بیا خلکو سره خبرې وکړئ، ستاسو خبرې کول هم ورسره ښه کیږي. په دې ویډیو کې د دوه سریالونو نومونه تاسو لپاره ښایم چې انډین سریالونه دي او په فرانسوي ژبه کې ترجمه شوي دي. ډیر ښه په آرامه خبرې کوي. که تاسو دا سریالونه وګورئ ډیر په اسانۍ تاسو ورباندې پوهیږئ. لومړنی سریال ما وی سانز ایل. تاسو په یوټیوب کې ولیکئ ما وی سانز ایل. دا سریال تاسو لپاره راځي او وګورئ. دا یو انډین سریال دی. که تاسو غواړئ چې اول نه وګورئ داسې ولیکئ ما وی سانز ایل اپیزود 1، یعنی د دې سریال لومړنۍ برخه تاسو لپاره راځي او ټول برخې تاسو کولی شئ چې وګورئ. دا یو انډین سریال دی چې اصلي نوم یې رنګرسیا دی. که چیرې تاسو داسې هم ولیکئ رنګرسیا ویرسیون فرانسیز، هم تاسو لپاره دا سریال راځي او په فرانسوي کې نوم دی ما وی سانز ایل. او د دویم سریال نوم دی توا مون امور. توا مون امور تاسو په یوټیوب کې ولیکئ او دا سریال تاسو لپاره راځي. او که چیرې غواړئ چې له اولې برخې څخه وګورئ تاسو ولیکئ توا مون امور اپیزود 1، یعنی د توا مون امور سریال لومړی برخه. دا هم یو انډین سریال دی چې نوم یې تو عاشقی دی. که تاسې داسې هم ولیکئ تو عاشقی ویرسیون فرانسیز، هم تاسو لپاره دا سریال راځي. دا دواړه سریالونه انډین سریالونه دي او په فرانسوي ژبه کې ژباړل شوي دي. د دې سریالونو کتل دې لپاره ښه دی چې ډیر په آرامه پکې خبرې شوي دي او ډیر په اسانه او په راحته د دې په خبرو باندې تاسو پوهیږئ او خپله فرانسوي ورسره ښه کولی شئ.